عزیزانو یو د اورېدو خبره او یو د لیدو خبره. زه په شب قدر کې وم، او یو سړی و چې د هغه دا یو خپه بالکل په دې بیخ کې غوسه شوې وه، نو په ډانګورو به ګرځېده. نو ما هغې ورځې تپوس وکړو چې د خپې باندې دې څه چلو چې ته په ډانګورو ګرځې؟ هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب دا لږ اوږد باس دی، څه وخت به زه ستا ځای ته درشم بیا به دې پوه کړم. مال ډېره ښه. څه ورځې پس هغه راغی او کټ کې کېناستو. ما ته وی چې زه د سواد د کوهستانونو یم، غریبه در په در خاورې په سر کړی یم. په لاره روانو ما یو اوښ لیونی شوی و، چې اوښ لیونی شوی نو هغه مالک یې هم ترنه منډې والې او خلق هم ترې منډې والې. ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوښ دا پیزوان چې دی پړی پکې ځوړند دی، نو د اوښ ته په دې پوزه کې داسې څه چارګل غوندې اچولی، هغې کې پړی اچولی وي. چې راوینیسم نو ویل د هغه اوښ چې ما ته وکتم نو اکر یې خراب و، نو ما هم ترې منډه کړه. چې مې منډه کړه، منډې 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 داسې یو غره خوا کې ادیره وه، هغې کې یو سرنګ غوندې و، په هغه سرنګ کې ته زه ننوتم او دا بلا را پسې ده. کینهګر ډېر وي، خو د اوښ غوندې ظالمه کینه چې ده په حیواناتو کې د بل شي نشته. اوښ ډېر سخت کینه ناک شی. چې زه پې په سرنګ کې ننوتم نو دی خو را پسې راتلی شو نه، نو وی دا سرنګ خوله کې سملاستو او دا بوتاړې چې دی دا د دې سرنګ دې خولې ته کېښو چې روزې به ګینې په کمه. څه ساعت چې تېر شو نو ابتدا کې چې سړی یو سمسته کې ننوځي نظر یې نه لګي، چې لږ ساعت تېر شي نو څه رڼا تیاره باندې داسې پوه شي. چې لږ ساعت تېر شو نو څه ګورم چې یو لوی مار پروت دی، یو لوی اژدها پرته ده، او هغې سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچه پرته ده ثابته. او د هغې مار په سر باندې د دې نوک عمره یو لړم دی تک سپین. لړمانو کې ډېر اقسام دي، خدای دې امان راکړي. دا تاسو د خپل شاته دا جومات وګورئ، دا دیوال چې مونږ جوړولو اګلکار چې څه وخت کې دا ځای راوکنستو نو داسې لړمان پکې راووته چې دا ویښته وکړي. دا دې جومات کې مخامخ دا ویښته وکړي. دې ځمکې لاندې هغه اشیا دي چې الله دې ته امان راکړي.
نو ماړه کې خیال وکړو چې اوخ نه خو به بچ کېدی یا نه دې بلا نه به دې څوک بچ کړي دا دومره لوی اژدها او بیا په سر او هغه لړم د اژدها په دې سر ګرځېده نو دې اژدها د هغه لړم د یارې رب نه والو رب نه والو بس غلې پرته وه په دې سرې سر سر غوندې आवाज د دې لړم زما غوږو ته به م راتلو او ډېر په قهر لږ ساعت به چې تېر شه نو دا سر نه به کوشو او ور به راغی او د دې مړي دې ډانچې ته به یو ټک ورکو چې ټک به ورکو نو دا ډانټه به ټوله داسې وچونکېده بیا به راغی د دې په سر به ګرځېده بیا به څه ساعت پشکوش شو بیا به ورغی د دې سر له به ټک ورکو د دې مړي دې سر له نو بیا به داسې چنګ غوندې اواز پکې وشو ډکې مې خیال وکړو چې لاړې تباه شوې خو دا سوچ راغی چې دا اژدها چې دا د دې لړم د یارې خوځي نه راشه ته خو خلاصېږي یا نه دا خو د دې بلا نه خلاصه کړه نو یې کېړی مې راوویسته او هغه لړم مې د دې اژدها د سر نه پې داسې ووالو او شړپ مې ورکو لړم مې مړ کو خو چا مې مړ کو نو زما کېړی ایره سوه ایره حساس خو هر مخلوقی کنه حس کا خیال وکړئ په هر مخلوق کې تاسو وګورئ یو حیوان وساتئ یو جانور غوا میخې وګورئ سهار دا کلو خلق بارو سړي اشاره تا چې مازیګر ګورئ هره غوا میخه چیله ګډه خپل خپل کور ته را روان خپله دروازه نه خطا کړي که دروازه بند وي نو دروازې خوله کې ولاړې که چیلی وي که ګډی او دروازه نه خطا سپی وګورئ دام یو حیوان دی هر څومره چې وګرځي ته ګوره بیا هغه خپلې دروازه کې به پروت وي خپله دروازه نه خطا نو حساس خو ټول مخلوق حتی چې دا دیوالونه دي دام پوهېږي دا کاڼي او لوټي او بوټي چې دي دام پوهېږي بلکې یوازې پوهېدی څه کې دوی هم د خدای ثنا وایي وان من شیء الا یسبح بحمد ربه الله فرمایي چې په دې کائنات کې یو شی داسې نشته چا د خدای ثنا نه وایي یو هر شی چې د خدای د ثنا نه غافل شي بس پټکی هلاک شي داغي غفلت چې ده هغه هلاکتي ختم شي یو انسان دی چې کال 12 میاشتې غافل ګرځي او خدای ورته لاس وایي نه دا د انسان سره خصوصي مهرباني ده د پروردگار عالم بیا غفلت څه کوي دغه انسان دی چې د خدای تکنزلم کوي دغه انسان دا چې د دې خدای دین تکنزلم کوي د دې خدای دین ته بد وایي د دې خدای پیغمبرانو تکنزلي کوي او ګډیل خدای پاک ورکړی دی بلکې دولت یې ورکړی پیسې ولا ورکړي فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء الله وی ما چې څوک هیر کی نو زدار قسم نعمت دروازې په ورپرانی حتی اذا فرحوا بما اوتوا چې دا ما ولا څور کړی دي چې دې پکې خور نه نوځي بیا څه چلو کوم اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ناگهان رونی سب دا حیرانی خدای دا سوو سوش چغی وی ترپکی وی بیایسی
نو یو انسان دې چار څومره غافلی سره دست نرانی وړي کی د دینه سیوا تمام کائنات چې د خدای ثنا. عزیزان دا لیدل شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پلار روان کانو بم ورته आवाज کوله الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله. بوټو بم ورته आवाज کوله الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله. سارا تبلانو ضرورت به پیښ شو قضا حاجت ضرورت به پیښ شو پناهي بنوا بوټو ته به اشاره وکړه په ګوتا بوټي براله او تګیر چاپیر به شو پناهي به جوړه کړه بوټو قصیدے بردے والا وہی کہنا وہی جاءت لدعوته الاشجار ساجدة جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. جاءت لدعوته الاشجار اے حبیبہ کاغذ شخصیت جستا پا دعوت ببوٹو را منڈے والے علا ساق بلا قدمی بغیر د خپو بغیر د قدمونو نه ببوټو را منډي. عزیزانو حیوانات بپلار تیرے دو سردار کونین بے ولید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. مچانو کې دا احساس ہو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک بچره مچ نه کېناست. په کوم لار به سردار کونین تیر شه په هغه لارې نه به درې ورځې خوشبويي راتله. خیال برا ارزو داو چې حس په هر شي کې په دې کائنات کې یو شی الله فضول نه دی پیدا کړی. یو شی هر شی په خپل خپل کار دی هر شی په خپل خپل ډیوټای دی هر سړی الله خپل خپل ډیوټي او زبیره خبره ده چې انسان خپل ډیوټي نه پوره کوي او نه کوي لیکن پیدا ده انسان ډیوټي څه ده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پیدا دی لای چې تبه د خدای عبادت کې هر کار به د خدای رضا لټول وي تبه د خدای رضا پسې ګرځي ارزه کې نو ارزو داو چې دا اجدها پوښوا چې دې سړی خو ما سره ډېر لوی نیکی وکاو د لوی بلا نه اخلاص نو اجدها دا څه خوځیدا نو ما ته وی چې مولانا صاحب غبراو شم چې بس زما خیر نشته وی چې خوځیدا نو دا څه راتاو شو روانه شو د دې سوري دی خله چې د سوري خله ته روانه شو نو دغه وخه په دې بوتار باندې یو چک پیو لګول او بیا ته ووت نو دا اخرى گنجله کشو داس او ازدها لارا ډېر سات تیر شو دا خوځ نه مال چې جوړ مر شو نو دا سرنګ نه چې زم راوتم نو دا اوخ پروت ته عمر دی په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کشه په ما دې سم مرګ تیر وی چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې نه نواته چې نه نواته خو چې خپه مې تر وېسته بیا زما خپې نه غوښې جوړېدل شروع شو و هسپتال ته یوړم ډاکټرانو ویلې چې هله زر ته بیخ کې دا خپه پرې کوي کې ټول بدن اوس څښا کېږي نو دا خپه رانه بیخ کې پرې کړه ځکه زما دا خپه نشته. عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړی راته په شب قدر کې نن نه تقریبا 3 کاله مخکې ما ته ویل عرض مې داو چې دا قسم واقعات بارها لیدلی شي بارها. په دې دیګر کې زوم
د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو 18 ورځې پس اقربا رااله مونږ یو باسو وړو ما نه تاسو کوم مال به وړي بس خخته وچ نه قبر تورله پراینستو زم ور پسې لاړ چلاړم دومره سپینه لکو چې لاټه شو داغه په مخ چر پراینستو داسې تور لکه تبخه څه شه او دا خلای دی وخت کو تراغله و دومره ارته وا او دا سترګي بوټي راوته چې په دې پوزه پرتی او د سهالو چې درې ورځې ما روټای نشو خوړې عزیزانو دا زما د لیدو خبره دا دلې دا بار دی رچه دا دې ځکه 12 تقریبا 15 کالو خبره ده دلته می جمعې منځ کو په دې لار اتلم یو الک مخه راغی اوسم د رامداس کې ژوندې دی ویاله دلته یو قبر سورې شوی دی په کې مړې دی ورلم چې ورلم لاندې می چوکته دومره سورې دی په کې سپین کفن کې مړې پروت دی پاس هغه قبر د وزیرو خختو جوړو نو هغه خختي ماواره شوی وي دومره زمانہ په تیرا و زم لاندې ډورې ته کوشم اسورم چې لګرت کو ډېر خپل او خسته زلمه په پروتو دا وخته داسې دا زلف غوندي په دې غوګونو په دې مخره پرتی لره نه خو مې خو کته خو سودا مې دا شو چې داسې پوګ دی پکې به غلیاو شوی دا سړو ته مې وی چې الکه تاسو زما د الله سو خپونی سي زلاس ورورم اسنه کده قبر زرانی ومنو زر مې را ډچ وهی داس دام دا اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وای اغي زما د الله سو خپدا سیونی و ما لاس وردانه نه چې وردانه نه کو په دې مخ مې ورته لاس والو کفن مې وکړو پاس په قبر اور شوی او دومره زمانہ تیر وا او دا مړه داسې پروتو تابو رخم څه شه بالکل لا سنا سینا مخ پوزا لاس می په خوالو کفن داسې تابو اوسته د بجاج د دکان نه راوړل داسم پکې پی اوم په دغه دیرا دیو زنه مازیګر تلما زما کور رامداس کې او دلې به مې چې جمعې منځ کو نو د دې ادیره په لار بدا سي رامداس ته په دغه ځای کې مړ راستو اته ورځې پس څه په کوي وې ګنداو ته و مکه وې لکوي نه یو سات زمو درې دم تماشه تماته دا سودای چودرې دم خو چړمبای خختار لری کا دومره دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راوته چې تیارې جوړ کړ او په خدای باور وکړي چې داسې आवाजونه کول لکه د هلیکاپټر چی بس ټول سړی بیهوش شو او مام چې هغه منډونی ونه پرامداس کې مسا واغست او بیا زر ورپسې خخته ولا ګولې عزیزانو عرض میں داو چې دې زمکه لاندې هر شیشتا جنتم شتا او جهنمم شتا جنتم شتا علماء لیکلي چې عیسی علیہ السلام یو مړ راځوندې ک ورته وی زما د قوم ته وایا د زمکه لاندې څه چل دی هغه ورته صاحب خبر نه خو زه چې مړ شوم خلکو چې خخ کړم نو د خي طرف نه یو کړکای وشو یو سړی راغی لاس را کرانه لاړو بل راغی لاس را کرانه لاړو بل راغی لاس
ماړه کې خیال کو چې ته په आवाज دلته څه چل کې خود ته موزه وې پاکړکای ور پسې زم واتم چې واتم سګورم چې یو ډېر خسته باغ دی او هغه باغ کې ولی بیگی او ډېر خسته ولی بیگی وې مازیګر ټیم دا یو بل مسله واوره کم سړی چې مړ شي که هر ټیم خخ کی خو په قبر کې هغه باندې زیړی مازیګر وي نو دی وایي چې ما مټې اونغختې چې دا ولی بیگی او دس کومه چې موس قضا نشي وی په دې کې یو جنې رااله او زما په دې ملا لاس کې خو چې څه کوي ما چې او دس کوم راته وی چې دا د منځونو ځای نه دی منځونه د دنیا کې چې سکړی دي بس هغه کافی دي دلته به اوس مزه کې وی ما دا څه ټیلا ورکړه چې منځ نه مې څنګه بندې وی چې ما دا څه کړه هغه غاړه کې هارو هغه هاروش لیدو چې هاروش لیدو وی ما ورته وی چې اوس خدای کا اراته وی جنې چې اوس خدای نه پریدم دا هار به جوړه راتنواله به پریدم وی د تار یو سرغیونی وو یو ماونی وو او امرایم پکې پیرلې او خبره اترم کوله و هارم لا پیرلې نو چې تا आवाज کو زرا ووت عیسی علیہ السلام داغه تاریخ چې معلوم کو سلور زرا کال شي او سلور زرا کال کې هار څنګه نو پیرلې او دوی پوي ولی نو مولانا وی ہزار عیش تصدق کو نمز قطرے غم ہزار عیش تصدق کو نمز قطرے غم کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق وی زرگون عیشون دی یو ساس کی دا غم نا قربان شي خوشحالی دا سدا لکه د خوب لید په سړی تیر شي او غم چې په یو منټ راشي دی وي تا خوشحال لا کلوي زوی دی ډېر سلوخ کال ژوندې په خوشاله اډو پويږي نه او چې په کوم ورځ مړ شي ته ځان تماشا وک دا در سره فکر اډو نه چې سلوخ کال را سره خیر دې کنن مړ دې دا څوک وایي نو غم داسې شه دې چې هغه نه تیریږي او خوشحالي ابل زرګونه کلونه تیر شي اډو پويږي بنه نو عیسی علیہ السلام ته وی چې زه اډو مجلس ختم نو چې تا आवाज کو زره ووت زما عزیزانو دا معجزه و د عیسی علیہ السلام مړی راځوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل